ګډ مارنینګ، سحر په خیر. یو ځل بیا ستاسو دپاره په دې باران کې نن ډېر سخت باران دی. سهار کې ډېر زیات یخ هم نن مې اراده کړې ده چې جیم کې داخله وکړم او بېرته واپس ټریننګ شروع کړم. وزن مې چې ده 1 کیلو ته رسېدلی. وزن مې تقریبا زیات شوی دی. د ما وزن چې هر ټایم تر 2 اتیا 3 ضروري تقریبا 8 کیلو وزن زیات شوی دی. جیم به کوو. تاسو کتلی چې دا مې جیم اوس راووتم او دلته زه کار کوم. که د کاناډا تاسو سفارت ګورئ او دا مې جیم دی، نو تقریبا 2 سکنډ تقریبا د فرق لري. نو د ما دپاره ډېر ښه شو. دومره زیات رش دی او دعا کوئ چې سایکل ورولو ځای پیدا کړم د لا کېدلو چې پیدا به شي. او خلک ډېر زیات دي، تاسو کتلی شئ خلک چې دي بیخي زیات دي. ډېر زیات وګرځېدم. اخر مې د سایکل ځای پیدا کړ، سایکل مې ودرو. دا چې دی زما سایکل دی. سایکل مې ودرو تقریبا 10 منټه لرې دی چې چېرته زه سامان اخلم او نور په سړک باندې اجازه نه وه چې درولی مې وو، نو دغه ځای مې پیدا کړ او مې ودرو. دا چې دی د ښځو فلور دی او دریم چې دی سړو دی. نو اوس راورسېدو د سړو سټور ته. یا دا صحیح دی ګرای راکیا او تاسو د دې کوم ځای ورای غواړم چې دې دواړو کې کوم یو ډېر ښه دی، نو انشاءالله تاسو خوښه بیا کړم. تاسو ته څه اندازه لګېږي چې دې کې دا کلر صحیح دی؟ نن شوه ویډیو الاوډ نه وه، پوښتنه مې ترې وکړله، اجازه نه وه. صرف په کوم ځای کې چې کالي چینج کوي هغه ځای کې ویډیو الاوډ وه چې تاسو ته معمولي غوندې پارټ وښوده او کوم کالي چې ما خوښ شول انشاءالله هغه به اخلم. خو هغه کې صرف لږ مسله وه چې دوی سره لارج سایز نه و. کوم چې د ما خپل فټ کالي دي هر ټایم ایل اخلم او دا چې میډیم و. با یا تر دوشنبې ته خیر ما ته ویلې چې دوشنبې ته خیري راځي، هر سایز راځي، نو ته کولی چې دوشنبې نه یې واخلې. نو انشاءالله دوشنبې ته به خامخا ورته راځو. نو اوس خیر بېرته واپس سایکل سبسکرایب کړئ. هغه چې د چینل دی د سره ماته به بګنر کلاس کړي او تاسو لپاره به هر ورځ د ویډیو راځي. د سره نن لپاره ماته اجازه راکړئ. ان شاء الله تعالی نیکسټ ویډیو کې به سره ملاوي کوو. وس لپاره الله په امان.